محمد یا محمد فدغه ورځ زمونږ د صحابه کرامو شعار د یا محمد شعار. نو معززو سامعینو، 19 کاله د وفات النبي صلی الله علیه وسلم نه رستو یو میاشت فاصله کې لري 140,000 صحابه کرام په شریکه باندې د یا محمد اوازونه کوي. العیاذ بالله کدا خارجي وهابي بيدینا نن دا یا محمد یا دا یا رسول الله ندا ته شرک وای، دا فتوا خو مونږ ته راځي وادنا دا 140,000 صحابه کرامو ته د شرک نسبت ده. نو په دې به چېرته د مسلمان پاتې شي؟ په دې فتوا د اسلام نه خارج د مرتد منافق ګرځېږي او د خوارجو په ډله کې داخل. هغه خوارج چې نبی علیه السلام فرمایي الخوارج هم کلاب جهنم، خوارج چې کوم دي دا د جهنم سپي دي، دا هغه د جهنم سپي ته جوړېږي پر هغه فتوا باندې. دا شان شپږم روایت هغه د مالک الدار رضی الله عنه مبارک دی. مصنف ابن ابي شيبه نهم جلد کې ذکر کړل. بلال ابن الحارث المدنی رضی اللہ عنہ مبارک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا آواز کئی یا رسول اللہ استسق لامتک فانهم قد هلكوا. دا اللہ پیغمبر امت تدی باران غورا امت تے ہلاک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خوب کی راضی ورتوی تسقونا پتا صبح باران وکړي شي همغه چې په شیبو بارانونه وشو. دا صحابي مبارک د صحابو په محضر کې رسول الله مبارک له امداد غواړي د باران او قبر مبارک ته دا آواز کوي چې یا رسول الله استسق لامتک. دا روایت چا راخسته؟ مصنف ابن ابي شيبه دا حدیثو کتاب دی. دا دې مصنف د امام بخاری استاد دی، د امام ترمذی استاد دی، د امام مسلم استاد دی، د امام ابو داود استاد دی. من دا خلکو نه دا تپوس کو چې امام مصنف ابن شیبه کچرتا د یا رسول الله ندا وفات شده اشخاص چې دنیا نه تلي ای ته جایز نه وي د په خپل کتاب کې دا روایت راخلي. کچرتا دا شرک وي نو بیا تاسو مصنف ابن ابي شیبه په شان کې سوای، هغه صحابي په شان کې سوای. یو وهابي ته ما دا تقریر وکړ، ما دا دلیل پیش کړ، هغه د اعتراض وکړ وی په حدیث کې دا راځي، په حدیث کې دا راځي چې جاء رجل الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم. یو سړی راغی، سړی خو معلوم نو. نو جواب دا دی الاصابه في تمييز الصحابه فتح الباري لابن حجر الاسقلاني. هغه دا راخستی دي چې دغه سړی چې وذلك الرجل المبهم كان بلال بن الحارث المدني رضي الله عنه. دا بلال بن حارث المدني دا احد كبار الصحابه، صحابه کرامو کې لوی صحابي و. دا سنا معلوم سړی نه و چې نبی عليه الصلاه والسلام من قتل راغلو او دا आवाज یې کړو. وم دلیل او ثبوت یا رسول الله یا دا یا محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه دا دی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک راوی دا حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا حدیث هم مصنف ابن ابی شیبہ په 5 جلد کتاب الدعوات کې ذکر کړی دی. وی چې کله په دشت بیابان کې د انسان نه یو شی ورک شي د هغې د پیدایش لپاره به څه دعا کول پکار دي؟ نبی علیہ السلام فرمائی اذا انفلتت دابة احدكم بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اغيثوني. چې یو دشت بیابان دی د چا نه څاروی ورک شو، دلته د الفت خلک نشته چې پته ورکړي، دی دې آواز وکړي یا عباد الله اعينوني، د الله بندګانو مدد مې وکړئ. فإن لله عبادا لا نراهم، دا الله ته بندګان دي منګي ګورنا. رجال الغیب ورته ویلی شي، هغوی به راشي او دغه دابه ورته پیدا کړي
کم چې شامی هم دغه روایت ذکر کړی لیکن دا د هغې ترجمه ذکر شوې ده. دی دا یا رسول الله ندا تشرک وی معزز السامعینو دا نسبت ما تنا العیاذ بالله ثم وثم دا محمد رسول الله ته نسبت وکړه ولې دا د دې تربیت خو موږ ته محمد رسول الله را کړو چې تاسو غایب ته یا عباد الله عینونی आवाज کوي. روایات ډېر متعدد دي خو د قیامت په ورځ چې سختي راشي نن خدا د محمدیانو ندا ده هغه ورځ باندې به دا وهابیان هم بیا محمد رسول الله ته چغې وهي. علامه قرطبي التذکرہ فی احوال الموت و امور الاخره کې دا روایت ذکر کړي د قیامت ورځ به راشي سختي به جوړه شي 300 کاله ژړا به وشي پیغام به وشي رسول مقبول علیہ السلام به شفاعت شروع کی آخری کې پولیس رات ته رفتار شروع کی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زب مقام محمود کی یم یمین العرش کی بیم کلتا یدیه یمین داسی خیار اختوچون بنکوئی حلت رسول اللہ مبارک وی زب یم پولیس رات تبا زما امتیان راشی امتیان کی پولیس رات تراشی لنگ بجہنم وی اور بوی لمبی بوی تختی بوی دا پولیس رات تختی تچی گوری دا ټول امتیانو د خولې نه به دا آواز وخیږي یا محمدا یا محمدا. نبی علیہ السلام فرمائی زه به مقام محمود کې یم رامنډه به کم چې امتیان راته فریاد کوي. جبریل علیہ السلام به زما په بډه کې لاس واچوي ما ته به وایي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه زه به ورته وایم زما امتیانو راته چغه والي یا محمدا یا محمدا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین پیغمبر شفیع المذنبین غیرتی پیغمبر با دا پولیس را ترخت ځان را رسي او د دې ګناهګار امت شفاعت پکای او په پولیس رات بر اسانه لارې ورته ګوري. معزز السامعینو